تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1401 لمریز کال د عقرب میاشتې تر 19مې نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 12250 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شویو سوالګرو له جملې 10115 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 3908 مستحقې او 6229 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. 1508 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 525 مستحق ګڼل شوي او 1015 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شویو 12225 سوالګرو کې 5540 ماشومان دي چې له ډلې یې 2213 مستحق، 3250 حرفوي او 80 بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر اعاشې سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابریږي. له مستحقو سوالګرو سره د افغانستان اسلامي امارت له لوري دوامداره نقد مرسته کیږي. آبادی لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو.